بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 15مې سپارې 14 درس دی او د الکهف سوره چې 18مه سوره ده د 19 نه تر 29 آیات ورسره ولولئ چې ترجمه یې بهتره پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وليتلطف مفهوم دی چې او زیرکی دی کوي. إن يظهروا کبرلاسی شي هغوی يرجموکم نو په ډبرو به مو مړه کړي تاسې. اعثرنا علیهم خبر کړل من پر هغوی. فلا تماری نو جګړه مکوه ته. اذا نسیت کله چې هیر کړتا. ملتحدا زائد پنا. فرطا لحد نتیر. ولا تعد او ندی تیریگی. سرادقها مفهوم دی چې پردې د هغې. وَإِن يَسْتَغِيثُوا او که غوښتنه د کومک وکړي. امید دی دا درس مزه شوی وي. نور دوستانو سره هم چنان شیر کړئ او قابل د یادوري ده چې آیتونه ورسره ولولئ چې بهتره په ترجمې پوه شئ. نو الله مل شي.